السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي. په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله ټول درته وایم. مشفق الرحیم د رحمت شاه دغه په زړه پورې ریکارډ مات کړ. د بنگلادیش کرکټ ملي لوبډلې وکټ ساتونکي تکړه توپوهونکي مشفق الرحیم په ټیسټ کرکټ کې د آیرلینډ پر وړاندې د زیاتو منډو جوړولو په ریکارډ کې له افغان توپوهونکي رحمت شاه نه لومړی مقام خپل کړ. د آیرلینډ پر وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې بنگلادیش په لومړۍ پاڼۍ کې 309 منډې جوړې کړې چې د بنگلادیش لپاره مشفق الرحیم 126 منډې وکړې او شکیب الحسن 80 منډې جوړې کړې. دا په ټیسټ لوبو کې د مشفق الرحیم لسمه سلیزه وه چې په دې سره یو ځانګړی ریکارډ هم جوړ کړ. مشفق الرحیم د نړۍ لومړنی کرکټر لوبغاړی شو چې د آیرلینډ پر وړاندې په ټیسټ کرکټ کې سلیزه وهي. د دې یو لامل دا دی چې آیرلینډ تر دا مهاله د ګوتو په شمېر ټیسټ لوبې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپوهونکي رحمت شاه د آیرلینډ خلاف په ټیسټ لوبه کې 98 منډې جوړې کړې وې چې دغه لوبه په 2019 کال کې ترسره شوې وه او دا ریکارډ له رحمت شاه سره و. له رحمت شاه وروسته د انګلستان لوبغاړي جیک لیچ په 2019 کال کې د آیرلینډ خلاف په ټیسټ لوبه کې 92 منډې انینګز لوبولی و، خو اوس مشفق الرحیم تر ټولو مخکښ سو. فضل حق فاروقي زبردسته توپ اچونه وکړه خو لوبه یې وبایلل. فضل حق فاروقي د سنرایزر حیدرآباد لپاره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړه. هغه په 3 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې، 1 وکټ یې هم ترلاسه کړه، خو لوبه یې لکنو سوپر جاینټس لوبډلې ته وبایلل. د آی پی ایل 14م پړاو لسمه لوبه د سنرایزر حیدرآباد او لکنو سوپر جاینټس لوبډلو ترمنځ ترسره شول. سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوو 20 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 121 منډې جوړې کړې. لکنو سوپر جاینټس لوبډلې یاد هدف د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د لوبې په 14م اور کې پوره کړ. په 5 وکټو یې دغه لوبه وګټل. نسیم شاه هندي اداکار اروشي روټیلا ته د واده وړاندیز وکړ. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نسیم شاه په خپل تازه مرکه کې د بالیوډ مشهور اداکار اروشي روټیلا ته د واده وړاندیز وکړ. په دې وروستیو کې له تیز توپ اچوونکي نسیم شاه څخه پوښتنه وسوه چې اروشي روټیلا ته څه پیغام لري. نسیم شاه په خندا ځواب ورکړ او ویې ویل چې تاسو به زما پیغام وایرل کړئ، که ناوې تیاره وي نو واده به وکړو. د دې په زړه پورې وړاندیز ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ډیره په چټکۍ سره وایرل کیږي او د کارکوونکو لخوا ډیرې په زړه پورې تبصرې پرې کیږي. د یادولو وړ ده چې تیر کال د 2022 کال اسیا جام سیالیو پر مهال اروشي روټیلا د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې له تیز توپ اچوونکي نسیم شاه سره یوه ویډیو په خپل انسټاګرام سټوري کې هم شریکه کړې وه. له هغې وروسته یې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه بیان کې ویلي وه چې دا ویډیو د ټیم کارکوونکو اخیستې وه. د روان کال په فروری میاشت کې اروشي روټیلا نسیم شاه ته د کلیزې مبارکي هم ورکړې وه چې نسیم شاه هم مننه کړې وه. د نړیوال جام سیالیو د مهالویش نه اعلان د کرکټ مینوال خواشیني کړي دي. په هند کې د 500 ورځې نړیوال جام ته یوازې 6 میاشتې پاتې دي، خو د هند او پاکستان د سیاسي کړکېچ له امله دغه سیالۍ لا نه دي مهالویش شوي. د برتانیا خبري اژانس رویټرز په وینا دا وضعیت له 2019 نړیوال جام څخه په بشپړه ډول توپیر لري، ځکه چې هغه وخت په انګلستان کې د نړیوال جام سیالیو مهالویش یو کال د مخه د معمول طرز العمل لاندې خپور شوی و. هند کرکټ بورډ تر دې وړاندې 3 ځلې په ګډ ډول د نړیوال جامونو کوربتوب کړی دی او داسې ښکاري چې د نړۍ تر ټولو بډایه دغه کرکټ بورډ لپاره به د 10 لوبډلو سیالیو چې د سږ کال په اکتوبر او نومبر کې ترسره کیږي کوم خنډ نه وي. خو د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچونه ډیپلوماټیکو اړیکو مسایل پیچلي کړي دي او هند د روان کال په سپټمبر میاشت کې د اسیا جام سیالۍ لپاره پاکستان ته له تګ انکار کړی دی او امکان لري چې هندي لوبډله به خپلې سیالۍ په بېطرفه ځای کې ترسره کړي او پاکستان هم په نړیوال جام کې ورته غبرګون ښکاره کوي. یوې سرچینې چې له ټول وضعیت سره اشنایي ښیي رویټرز ته ویلي دي چې له هند څخه د نړیوال جام سیالیو لیږد هم په پام کې نه دی نیول شوی او د سیالیو مهالویش به په ټاکل شوي وخت اعلان شي. د یادولو وړ ده چې د 2023 کال 500 ورځې نړیوال جام به د روان کال د اکتوبر میاشتې په 5مه نیټه په هند کې پیل شي او پایلوبه به یې د نومبر په 19مه نیټه د احمد آباد ښار د نړۍ په ستر کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.